ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو lesson 38 of episode 2016 ها اته درشم نمبر 10 زموږ تاسو را نن تاسو کوم د میلینګ ټاپ سر کو سیدا میلینګ سټاپ تمہاری کله شي میلینګ سټاپ سیدا او دې کې ماته مطلب چې مختلف قسمه ګروپونه لکه کریټ نه راغله تر فینیش پورې سیدا بل خیره سټپ بای سټپ لولو او لزو چرته کریټ باندې کار کو چې باندې کار کو کریټ تمہاری کله شي کریټ ها کریټ لکه څه مطلب د جوړول سیدا کنټرول پلس ان پریس کومر پسې راځم چرته میلینګ تر راځم سیدا څه لګل کلی چې انولپس مین هغه د کله چې تاسو مطلب یو خط لګی ته سی پکټ وی کنه ته څه دي کې انولپ ورته ښه په دې به کلیک کو ښه انولپ مې څه کو انتخاب کا ورته حال ته ماته وای چې انولپ ان لیبل سیدا ډیلیور ادرس لکه کوم ځای ته دیږي تم چلکه دا پر ایگزامپل اس نشو کومه ښه کارته نو صحیح شو ښه کابل دا کارتنه پر ځم نشو کومه چې لکه فرست سټریټ صحیح شو کابل دغه مطلب څه کوم ځای لګل غواړم سیدا ها ارت پوسټیج electronic مطلب ته غواړي چې ورته اټکل ته ګوره څه ویل کنه چې یو نیډ ټو انسټال electronic postage software سره دلته څه کوم پر نو کوم سره خدای قبل لکه څه چې کله مطلب ما لګل کنه ډیلیور څه مطلب لګل ریټرن کچیر ته مطلب ته ونه رس کوم ته بیا راشي دوباره کوم ته مطلب ریټرن شي خاله شو کوم لګدا سي چې مچاو مینا پر ایگزامپل سره ها مینا پر ایگزامپل سټیټ نمبر 1 او کابل ته څنګه مطلب ماته دوباره بیا راولي چې چیرته مطلب ونه رسید سیدا ها دې کله کبه سوي درته الګا سمې په کار دی اومیټ دا مطلب ماته مر وړه دا ریټرن درته سیدا دا څه کا اومیټ کا مطلب نه ختمه کا ته څه کلیک کوم الګا دې کې سوي مطلب وړ څه کې کلیک بوک کوم اکاونټ ورته اټ کې نه دا مله څه کلوز کې پهل نه ها دلته ماته کوم مطلب پریویو کرا کوي خاص دا مطلب دا ادرس څه قسم ډسپلی کی سیدا بس ګوره مطلب ما سره په دې شکل څه کې دا ډسپلی کی دا ګوره ورته سیدا ها زبدې کلیک کوم لکه ویل ک انولپ آپشن لکه سمره سایز څه پکاره تم چله کسو کماته سایز A4 ورکه بن چاپ کډا ډیر غټ راځي ها دا څه کوته مشخص کله چې سایز دومره صحیح ده ها نه مطلب وړیا سایز لس مې لکه پکار دی پر ایگزامپل وای چر سایز 11 مې لکه پکار دی سره یا 14 مې لکه پکار سمره چې وړه څه کوته مشخص که ها دوتم چله کزما څه پکار دی دغه پکار دی سره US لیټر یا پر ایگزامپل چې مطلب US دا مطلب و سره یا په دې شکل مطلب غواړي سره تاسو کوته انتخاب کړئ زه ته انتخاب کوم چې لکه بس دغه صحیح دی ها فاوند لکه چې اوس ته چې لکه فاوند څه کوته بدل کا ګوره ډیلیور ادرس ورته چې دا امپیکټ وړه چې امپیکټ خاص سټایل دی ها دا مې انتخاب کوته او بولټ مې که سایز هم څه کله زره زیات کسمره شل صدا اوکې کا ها ریټرن ادرس لکه څه قسم وې دا مې انتخاب کوته چې ټایم نیورمنت دا مطلب څه چینج کا خدامه انتخاب کوته دا څه بولټ کا او سایز هم څه یو څه زیات ک تقریبا شل سي ده ښه اوکې کا ورته خدام وشو بل لکه سوي چې دستا ادرس مطلب کوم د چپ طرف سم روسي لیفت طرف ته دومره مطلب ګور ورته دا درس څه کول شي مشاهده کول شي ښه او فرام ټاپ مطلب پاس طرف سم روسي دومره وسی او بل لکه چې ریټرن ادرس دا ګوره ما سره مطلب ریټرن ادرس ته سره دا لکه څه سم روسي ته چر ټاپ نه دومره وسی سره او فرام ټاپ نه مطلب دومره وسی او د لیفت نه مطلب دومره وسی دا څه ورته مشخص کا دا ما سره چې لکه پرنټینګ آپشن دی ښه الګا څه قسمه پکار دی فیډ اپ میثود په دې شکل مطلب وسی دا قسم مطلب غواړي سیدا په دې شکل غواړي چې ما سره دې رقم چې سټایل زی ښه زما لکه دا په کار یا مطلب پیس ډاون په دې شکل غواړي یا پیس اف سیدا ښه کلاک وایز ریټر مطلب دې سات د اقربي مخالفي مطلب غواړي چې صفر کې سیدا تم چر دا قسم صحیح دی دا مې څه شو خوښ شو بل لکه څه چې فیټ فرام لکه څه کومه ډیفالت ټرین څه کرا اوچت کا سیدا اوکې مې کړه دا وشم تاسو را ښه دا پی ډب د متاثر مدل د څه کول شي مشخص کول شي یاره د شکل باندې وړي څه ورته مشخص کا ها لیبل تاسو ګور زم تاسو لیبل څه مطلب لکانو چې کوم تاسو ادرس ورته ورکو سي دا خبر لکه څه چې یوز ریټرن ادرس لکه څه وړي دا ادرس مطلب شي اوس ور باندې ګوره وته چې لکه څه یوز ریټرن ادرس ها څه کوم مطلب څه کوم دا اوس ما لیګل ادرس ته ښه ریټرن څه مطلب شي دوباره را واپس کول ولا دا غواړي چې فرق کې خادي کله که سوي چې فل پیج اف د سیم لیول مطلب فل پیج مطلب څه پکار شو شي نه سنگل لیول مطلب کار دی ګوره دومره روغانه پکار دی دومره کلم نظم تاسو پکار دی سره ها دې کله که فرند مطلب چاپول غوړي ډایرکټ څه کوم زدا چاپ کوم فارمیټ کله که سفتی کې ما سره پی ډی اف کتاب شکل باندې خاله مې لکه څه ک ون مې ورته څه ورکړ سب شو ما سره سره خلاصم بیا لکه انولس باندې کلیک کوم سره دم تاسو وشول ها اډ ډاکومېنټ مطلب ولې د څه څه ادرسونه ورته اټ کول غوړم چې څه وکم دا مطلب کارته ناو ته لګر وړم سره کارته ناو
ها سټیټ نمبر لکه څومره فار ایگزامپل سیکنډ ها او کابل دا ما سره چې کنه لیګل ادرس شو ها چې کله مطلب بل ته ونه رسې څوک دلته بل بیا راولې ریټرن ادرس ها فار ایگزامپل احمد شاه بابا مینا صحیح شو او سټیټ نمبر فار ایگزامپل تھرد کابل خا اوس ګوره ورته ادرسونه مطلب وشول موږ تاسو را سپکار دی ډاکومنٹ کلیک کړئ باندې لکه ډو یو وانټ ټو سیو ریټرن ادرس یس دلته څه مطلب ورته څه نوښته کا پاس شي شو ما سره کنو ادرسونه راغل کنه هم لیګلو هم د ریټرن ادرس دلته څه ورته څه خط نوښته کا د زمانه نوښته لکه څنګه ای 4 پیج کله څنګه شي زیات شي سره سیدا نو ګوره هم ما سره مطلب پاس د کاغذ لپاره کوم ورب شي دا هم راغی هم لا د سر شي شو لکه نوښته هم راغله ښه کلیک کړئ باندې لکه نور ما سره د کوم دی اپشن نه دي خلک مخکې چولو سره باندې او پوسټیج پراپرټي مطلب تاسو په کار خدای لپاره څه په کار راکړم تاسو سره چې پوسټیج سافټویر باندې تاسو سره انسټال وي خدای مسه کله کنه ختمې کوم دا لیبل دیم تاسو سره سیدا یعنی مطلب لیبل تاسو کول غواړئ چې دا بدل کې د ځنم کول شي ګوره په دې کلیک وکړه نو هغه سیم ټو سیم خبره ده ادرس مطلب دا غره ما سره سیدا دا تغیر کولای هم شي ته خا دې کې نور څه نشته دا زموږ تاسو سره کریټ ټپ چې موږ تاسو